د پارلمان او حکومت لوی جنجال، خو جنجال په صد او ملامت څوک دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پارلمان او حکومت ترمنځ وروستیو کې بې مخینې جنجال رامنځته شوی. پارلمان مالي بودیجه نه تاییدوي، په حکومت سختې نیوکې کوي او حکومت هم د دوی ځینې خپلوان له دندو لرې کړي او له وکیلانو قراردادونه اخلي. خبره دا ده چې د حکومت او پارلمان ترمنځ اوسنی ټکر بې سابقې شدید او زیان اړونکی دی. کابو دریمه میاشت ده چې بودیجه نه ده منظوره شوې او ټولو دولتي کارمندانو معاشونه نه دي اخیستي. اوبه له دواړو خواو خړې دي. حکومت ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت ته د پارلمان د رئیس میر رحمان رحماني د تیرو د سوونو میلیونو ډالرو قرارداد کې لغتې ووهلې. رحماني به مخکې دا قراردادونه مستقیما د بهرنیو ځواکونو سسټریکا څخه اخیستل او بیخي ډېر فساد به هم پکې کېده. له بلې خوا په حکومت کې د چارو اداره چې مشري فضلي دی د فساد د سکل په مرکز بدله شوې. د لویو او متوسطو قراردادونو د رانیولو او پکې د فیصدي اخیستلو لپاره د پانګونې د ملاتړ واحد او جمهوري ریاست د حقوقي واحدونو په نامه بې معنی او موازي تشکیلات رامنځته کړي. د تدارکاتو ملي کمیسیون د مرداروی هغه ډنډ دی چې ټول لوی او واړه قراردادونه یې متمرکز کړي او لوی مایان پرې تغذیه کوي. صلاحیتونه په یوه اداره کې متمرکز کول د نهایت سیستماتیک فساد بیلګه ده. خبره د وکیلانو د بدمعشوي د نیولو نه ده. اصلي خبره د قراردادونو پر سر مخالفت دی چې هر ډله هڅه کوي خپلې کړي او په ورځو کې میلیاردران شي. دا ټکر په اصل کې د چارو ادارې او میر رحمان رحماني ترمنځ ټکر دی. اما هم دا میر رحمان رحماني بیا د کمال ناصر اصولي په مقابل کې حمایت شوی و او د پارلمان تر ریاست رسول شوی و. ملت د تماشا کوي. ستاسو له غمه یو هم نه دی مړ. په هر حال ویل کېږي یو وخت ولسمشر غني ته ویل شوي و چې د پارلمان انتخابات مشکل دي، اما غني ورته ویلي و چې زما پارلمان په کار دی چې هر څوک ورځي. دا مهمه نه ده چې بیا وروسته ګڼ فسادونه وشول او نن همغه پارلمان ورته په جنجال بدل شوی. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ او ستاسو په نظر ملامت څوک دی؟ خپل نظرونه هم راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.